یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب د ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې یو سړی راته یاد کړ وی هغه سړی بیا ما پېژندم وی د هغه سړي له لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره هم ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښیي او تجوید پکې ښیي دا یو حال هم جوړو وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو ماسخوتن د مانځه نه پس ورل ورسره کېناستو چې راباندې وڅکله د ډوډۍ ست یې م راته وکړو څنګه راغلی او د هغه یو دوستو پېژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ پوالي یو ټرک سیمټ به راله والي یا به راله خښته والي یو 110 زره او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1 لک روپۍ راکړي ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلو وی چې د سره سینګ کېناستو مونږ ورته وی چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو دپاره ماشومان په جومات کې ناستی نو هلته خلک مونځ هم کوي نو تکلیفي نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه خو چې را سره زیات مدد وکړي وی سړی یکدم الاوړی شو وی دا حال د الله د قرآن دی وی الله دی جوړی که نه ما پسې سله راځي یو خواوایه د الله د قرآن حال دی الله له جوړو او بل خواوایه چې ارسه الله سره دې درکوي به نو ما نه څه له غواړې د الله نه وغواړې در به کي که الله پیش او حال یې پیش وی ما ورته وویل چې جي دا خبره دی ټیک ده الله ارسه کوي د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې پرېږدی نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالې او یا ما سره کنډۍ او تیشه سامان راواله خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی تا خدای موړ هم ساتلي چې خلاصې دې له درکړي دي چې ته په هغې نوړی روچتې دا د اسبابو ځای دی تا له خدای درکړه او ته به یې د خدای په لار کې ولګې الله به دله نوره درکړي وی خدای نه غواړئ نشته ما سره پیسې خدای پیشه و کار یې پیشه ما سره نشته ګوره الله درکړې ده نوره به درکړي وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده په خپلو لاسونو مې ګټلې ده او خدای پیشه او کار یې پیشه یو خوا وایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ داسې وي ورټولو چې ما ملګرو ته چې زه چې دا چی پرېږدو ځو که دا سړی نور د ایمان نه خوت خو نور هم ورپسې وځي ده خو خدای سره مقابله شروع کړه وی پاسېدو مونږ د هغه ځای مونږ د هغه ځای نه لاړو وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم حال دی وی که جوړیږي به او که نه جوړیږي د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي خدای پیشه او دا خلک پیشه وی خیر هغه ملګرو مې چې مو مایوسه کېږه راځه یو بل سړي له لاړو وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ هغه سړي وی چې تاسو ځئ زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم وی سبا راغی زه یې وکتو 1 لک روپۍ چک یې راکړه چې دا کیش کې او په دې ځان له کار شروع کړې هغه پسې د 500,000 په تمه تلي و دلته الله 1 لک راکړې وی په سبا له خبر شو هغه اشنا راته ټلیفون وکړه چې اخبار هم وکته وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ اخبار لیکلي و بیا دا تقریبا د 6 میاشتو زړه خبره ده اخبار وګورئ وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی وی هغه اشنا چې وی دا ما په خپلو مټو ګټلي دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلي دي وی اخبار وګوره که نه ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلی دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو
او سبا 11 بجې یا 10 بجې ورسره الله دا چل وکړ وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي زه ورته ولاړ یم دوست یې وي زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان رابروي او چغې وی راشه اوس یې تماشه وکړئ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي دا خو تا ګټلې ده دا خو تا پیدا کړې ده بېوقوفه ده لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کاري دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې دا بچی دله چا درکړل یو ټس سره یې ترې واغېستل دقه 2 زامنو لړل ختم ښځم لاړه او په داسې انداز خلکو په دومره خوارۍ او په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل ټوټې ټوکړې 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 او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راوویستل محلې والا وی چې دیره خدای مقابله کړې ده مونږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر له ځو خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی بچو له خو خدای شهادت ورکړه ښځې یې څه ګناه کړې ده هغې له خدای شهادت ورکړه لوڼو یې څه ګناه کړې ده هغوی له خدای شهادت ورکړه سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم مال اوس چا لګټې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کې دغه شی مونږ مستی کوو لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په دې کې مستی پیدا شي دی نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني او که ته دې جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې بیا اوهو دونه اوچته ور اخلاص شي چې ته به خدای پاکه دا زه څه کوم دا زه دې سره سړی لا څوک دی دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ دا تفصیل لیکلی شوی دی دا د خدای قهر او غضب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی ټینشن بی غم بی عربی کې هم ورته وایي هم او په آخرت کې هم لوی غم دی آخرت کې څه وایي ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند قال لما حشرتني اعما الله زه خو دا ړوند پیدا کړم وقد كنت بصيرا زه خو په سترګو جوړم نو ما خو نظر لګېده دا ړوند ولې الله وی تایر کړو مزدمام یې دنیا کې تایر کړو اوس ما ير کړو وکذالک اليوم تنسى بس ما نه اوس تمام کوه التکه ما به درته وی زما دې نه منل اوس ټینګ شو دویمه واقع درته ووایم چې شمدید واقعات یو مرګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړو هم په پېښور ښار کې وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه د محلي جومات زمونږ د جوماتونو له خو مونږ 10 روپۍ شل روپۍ چې له چا څه وسي غریبه غریبي ده نو خلک ورکوي وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک 10 مالداري نو دا کټونه وله نیږدي خلک یې جوړ کړي دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي وی 200 روپۍ راکړه هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی دې سړي 50,000 ورکړی دې بل 1 لک ورکړی دې بل 60,000 ورکړی مونږ خو ته مونږ سره 15 لک روپۍ امداد کړی وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کړی وی سار وختي راته پته ولګېده چې هغه سړی پالج و د شپې پالج و کولی شي که نه شي کولی مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه خلک راټمه پالج و اوسه پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې دې لاس نمبر الله خدای سمڅه جوړ کړي بیا به څه کوې ورسره په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي
او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودس ماتې بل بدل اودس وچوي الله دې د داسې حالت نه وساتي اندام بدله بل وچوي د خپې نه بدله غاټه ډانګوری جوړه کړي اړو راته دغه به شي د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس ته پشل خوله به ډیوه ډیوه اوبه به ترې بهېږي خپل مونځ به نشي کولی بیماران ډېر دي په سترګو ړانده هم شته خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ او دس پې صحیح کوي په لاسونو باندې شلم شته خو الله تعالی دا یو بیماري ده راځي پارچه په خپه باندې ګوډم شته خو الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي نه دې داسې وغورځوي چې خولې نه یې لاړم بهېږي خپره غونډولې نشي په لاس ځان نشي وچولی مونځ پاتې روژه پاتې ورسه پاتې و بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی یاره بد دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي داسې نشي ویلی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي داسې وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي په هغه پلار بیا ستومانه بیا څه وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي داسې نشي وایي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي مقصد یې هم دقه وي رونو الله نه به ځان غافل کوو نه چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی نو دنیا کې هم الله رانیولی دی او آخرت کې هم تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان یو جټکه یې ورکړه زلزلې راوسته په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړل الله سره څوک مقابله کوم ځای کولی شي غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په د هزاره او دغه منصیر علاقه کې غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې هغه هوټلې چې هغه 15 چاته او شپږ چاته به هوټلې وې او غټې غټې نام و نشان یې نشته ځمکه کې لاړل کورونه د خلکو لاندې لاړل مالونه د خلکو لاندې لاړل تاسو ته پته ده اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو وی بېګا ماسخوتن د زلزلې نه مخکې کروړپتي وم او سوالګر یم یو څادر مې دې سمدشته زلزله باندې وویل دا خلک ښه مضبوط یې وویل د زلزلې نه پس ټیک نه شو خلک نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوسته دیر او د سوات د دغې طرفونو نه نو هغه یې مو ویل تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو او د سوات د هغه سر نه ستا د دغه علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پولو یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پول څه ورته وایي دا د میرزا ډېر سره خوا کې چې دا کم پولو چینې والا دغه خوا پول دلدار ګړی پول څومره بوت پول او څونه غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پول پته یې نه لګي چې دا څه شو یو برجی به څوک ونړئ لیکنه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجی ته ونښلئ قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې ونړقوئ هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې خو چې د الله زور او قهر پرې راغی نه د منډۍ پول شته او نه بره د چکدري پول شته او نه د دلدار ګړی پول شته هر څه یې دله نیست نابود کړل یو لس مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونه کوي نو نه شي ډکول او تاسو په دې لاره تللی دی خیالي سه دریاب سره د ځمکې څومره د خاورې څلور 15 شپږ فوټه ټول پټي د خاورو د شګو نه ډک چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده او څومره لرګي راوړل د بره نه یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي او غټې غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي ان بطش ربک لشدید ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه ده ولې دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو نو زمونږ د علاقې وواله نو نوخار یې ووو نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو نو ورپسې سند یې نو هغه یې ښه مضبوط بېغمه که هغه یې ښه مضبوط ووو بیا هم مونږ توبه ونه ویسته نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي دا د خدای عذابونه دي په پنجاب کې لګیا دي ماشې او خلک چیچي او چا سره علاج نشته دنیا خلک مړه شو ماشې دی ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله وی په اسلام آباد کې هغوی په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله د څه پابندي ولګوله چې کومې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي اوږده کمیسونه به اچي ځکه دا ماشې دې ټک به ورکړي بنین بناچي کټ لستوڼې بناچي کټ لستوڼې او بنین بناچي چې دا خېټې لاندې نه ښکارئ ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکړي مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچوي
دا نه وای چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ، دا نه وای چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې، دا نه وای چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې. ظالمانو په کوم طرف روان یې؟ کم ذات چې دا عذاب راولي او کم ذات دا عذاب در باندې مسلط کړي هغه ذات ته رجوع کې، اوس هم معاف کوي. حضرت موسی علیہ السلام ته الله تعالی وحی راولېږل. په امت کې یو کسو ډېر زیات ګناهګارو، داسې ګناهګارو چې دروازې به د خدای بد وي او د موسی علیہ السلام بد به وي او ګناهونه به کول. لږ مالدارو، دا قصې دا لږ معمولی غوندې دا مال دولت ولا راشي کنه بیا په ځان نه پوهېږي. د پیغمبر خلاف هم کو د موسی علیہ السلام او د هغه د شریعت هم خلاف کوه چې هغه کوم پابندۍ لګوي د خدای له طرف نه هغې پسې هم ټوقې کوه او پیسه ورسره د ګناهونه هم کوه، دا بدعملۍ هم کوه. د شپې ډمې ګډوه او د شپې ځان ته خلک را یو ځای کوه. موسی علیہ السلام ته رب العالمین وحی لېږله چې دغه هلک ته لږ غوندې ورشه. یاره زه حیران شم د الله دې مهربانۍ ته. دی هلک ته ووایه چې الله درنه خفه دی. الله وایي چې ګوره ما وله ښکلی ژوند ورکړ، ښایسته شکل مې وله ورکړ، بچي مې ورکړل او مال مې وله ورکړ. ورته ووایه چې زه درنه خفه یم دا کارونه ولې کوې. الله که داسې م یو جړق ورکولی شو که نه، لیکن پیغمبر واپسې لیږي. ما دله ښکلی شکل در کړی دی، دا مې په جهنم نه دی پیرزو. ما دله خشته مال بچي هر څه در کړل، عقل مې در کړ. الله وایي چې زه ترې خفه یم. دې هلک ته ووایه بد دې وکړل او زه ما دله فیصله کړې ده چې زه به تا دوزخ ته غورځوم. دا ورته ووایه زه دنه خفه یم او دا مې فیصله کړې ده چې دوزخ ته دې غورځوم، پرېږدم دې نه، بلکل دې نه معاف کوم. ستا په کتاب کې ما دوزخ ولیکو، اوس چې دې څه خوښې کوه زه ډاډه اوس کوه. حضرت موسی علیہ السلام هغه هلک پسې کوسې لاله. ګوره ما خو درته ډېر نصیحتونه وکړل پوه نه شي. اوس دا واوره چې رب العالمین ما ته وحی وکړو دی فیصله کړې ده چې الله درنه ډېر خفه دی. ما مال درکړه، ما ځواني درکړه، ښکلی صحت مې درکړه او ښکلی ژوند مې دله درکړه او بچي مې دله درکړل. الله وایي ته ما خفه کړې، زه دې خوشحاله یم او ته ما خفه کړې، زه سره ښه کوم او ته ما خفه کړې، زه سره ښه کوم خوشحالوم دی او ته ما خفه کړې. لہذا الله وایي چې زما دا فیصله ده چې پرېږدم دې نه، دنیا کې هم دنه زه خفه او په آخرت کې جهنم دې ځای دا مې فیصله وکړه ستا متعلق. چې موسی علیہ السلام دا خبره د هلک ته وکړه نو هغه هلک مستی پیدا نه کړه چې زه مړه خپل کار کوه، داسې ونه وي زه چې ما نه خفه دی دا پیسې خو ما ګټلې دي، دا خو ما په خپلو مټو ګټلې دي، دی ونه وي اړو کش یې ونه کړه او خیرنې زړې جامې واچولې او صحرا ځنګل ته لاړ او ځنګل کې الله ته په سجدو پرېوته او په ژړا شو. ای الله زه ډېر ګناهګار یم، واقعي ما خو زه خو بې سوچه وم، زه خو په مستۍ کې پروت وم، زه خو خپل مال او خپلو بچو او د خپل دولت مست کړی وم، واقعي ته ما سره ښه کې او زه دې خفه کوم. اوس هم بعضې خلک چې وادي خدای پکې خفه کړي. دا واده خو دې دپاره چې تا الله خوشحاله کړي، ځواني درکړه او زوی دله درکړه، ځواني درکړه نو ته ځکه واده کې، مال یې درکړه ځکه واده کې، د ښځې د ساتلو طاقت یې درکړه نو ځکه واده کې. که دی نه وي درکړی نو بیا خو تا واده نه شو کولی، نو الله را سره ښه کوي نو ته الله خفه کوې. په هغه واده کې نخرې او قصې او پیسې هغه څوک چې خپل پروردګار خفه کړي نو ټیک ته دې وخت کې خو ته الله خفه کړه، خو د خفګان او د خوشحالۍ چابیانې خو الله سره دي، ازور د نه بیا وروسته وباسي. وروسته بیا تم پریشانې، ښځه هم پریشانې، ټول پریشانې. خدای پاک چې تا خوشحاله وي نو تم کوشش وکړه چې الله خوشحاله کړي چې خفه نه کړي. یا الله واقعي تا ما له هر قسمه د خوشحالۍ اسباب راکړل او ما ته په هره طریقه خفه کړي، خو الله زه په دې خپلو ګناهونو ستومانه زما رې توبه بیا به نه کوم. یوه خبره. دویمه سوه یصلی ته ګوره هوښیار سړی چې نه هغه خبرې هم د هوښیارتوب کوي. الله بېشکه زما ډېر ګناهونه دي، دومره دي چې هغه نه زه شمېرلی شم نه بل څوک شمېرلی شي، خو ګوره الله ستا رحم زما د ګناه نه زیات. نو که ستا رحم زما د ګناه نه کم نو ما مه بخه، خو که ستا رحم زما د ګناه نه زیاتي نو الله حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای مه وبخه. درېیمه خبره ورته څه کوي؟ الله
که چرته زما په بخښنه ستا خدایه کې کمې راځي. ګوره د هوښیارې خبرې دقسې د خدای نه سوال وکړې، الله که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي او یا تا ته پې نقصان رسېږي چې ما ونه بخې، زه ستا خدای نه کمم او نه تا ته نقصان رسول غواړم، خو که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې نه راځي او ستا خدایه ته پې نقصان نه رسي، خدای بیا مه وبخه. د دې د پاسه مې که الله نه بخې، دې ته هوښیاره خبره وایي، الله که د دې د پاسه مې نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم، زه خواسم دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ، نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما رابار کا، ځکه ځاسم دوزخ ته ځم، نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت، یا زر ګناهونه یو یا لاک ګناهونه، نو پروردګاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما رابار که زه خواسم په دوزخ کې پروت یم، خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که چې دا دعا یې وکړه په ژړا شو. حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار بیا وحی راولېږله، ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله وایي چې ما ورسره جوړه وکړه، ورشه او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ که او د جنت په لیست کې مې ولیکل. دقسې دې کوي چې دا کمې شروع کړی، پروردګار بادشاه دی. د توبې اوس هم وخت شته، زمونږ مشران څه کوي؟ کمیسونه اوسوږده کوي، لستوڼې والا نه بغیر به سکول ته نه دی، اسلام آباد یو ځای کې بل ځای کې اعلانونه شروع شو، ولې ماشې به مو چیچي، بنین ما چوي، ولې خیټه باندې ماشې به دله ټک درکي. ظالمانو دا خبرې مه کوئ، قوم ته اعلان وکړئ ای حکمران طبقې چې د هر څه زمونږ د ګناه نتیجه ده الله ته نه معافي وغواړئ، الله نه معافی غواړئ، الله ته توبه وباسئ، الله راضي کې. د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي، نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کوم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي، هله برې توبه بندېږي. نو لا ځنکدن دی نه دی شروع، او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو، نو بیا برې توبه نه قبلېږي چې د خدای عذاب ځنکدن دی لا نه دی راغلی، دا لا جټکې در کوي، نو دې وخت کې د لا پکار دی سجود شي. دا ټول زمونږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي، کله زلزلې په شکل کې دي، کله سیلاب په شکل کې دي، کله تبې په شکل کې دي، کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې ده چې کومه بدامني ده، کله د ډاکو په شکل کې دي، کراچۍ ته وګورئ څه حال شروع دی، کله د دغه وایرس دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې. موسی علیه السلام قوم نو قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی، د مصر خلق د فرعون قوم دی، اصل کې فرعونیان د موسی علیه السلام چې خپل قومیان هغه محفوظ دي، خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار په چندخان نازل کړ، دومره چندخان الله نازل کړ چې په کټوۍ کې به غوښه یا ترکاري پخوله چندخان به پکې پراته، کوي کې چندخان، اوبو کې چندخان، په ځمکه چندخان، دومره ډېر و چې چل نه ورته چې خدای څه ورسره وکړو. تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کوله چې موږ معافي غواړو، موږ توبه وباسو، نو الله به هغه عذاب بند کړ، نو بیا به هغه خپلې غلطۍ شروع کړې، نو سپږې په الله مقرر کړې، په سر کې سپږې، په ګیرو کې سپږې، په سرمن کې سپږې، په کټونو کې سپږې، په بسترو کې سپږې. بیا موسی علیه السلام ته لاړه رجوع شروع شوه، اے موسی الله ته سوال وکړه زمونږ د توبې بیا به نه کړم، الله بیا عذاب بند کړ، وینه پرې راله، وینه هر شي وینه شو، کټوۍ کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه، وینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به وړی وینه به وه، تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې موږ له تاسو اوبه راکې، دوستان یو هغوی به د خپل کوینه وله اوبه راواغې صفا خشته، او د بني اسرائیل والا په لوښي کې به اوبه وې، خو چې د فرعون د قومي ته به په لوښي کې ور واچولې هلته به وینه جوړه شو.
داسم شوی دی چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولي دي چې د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه خوله وازه کا. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولي دي هلته د خدای وینه جوړه کړې ده. قرآن کې الله وایي وینه ضفادع چیندخې سپجې دا پې رب العالمین مولا خان پې رالل پستونه والا وخوړل په کورونه د مولا خانو ډک. الله داسې کولی شي اوس که نه شي کولی. اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل بیا الله رضا کوا در باندې بیا راولي. موسی علیه السلام قوم ته ویل چې ځو ته د شپې نه فیصله وکړه او را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو وی په دې لاره ځه قوم دې مبوزه ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل بس دا زمون خدمت به څوک کوي زمون ټټۍ به څوک پاک کوي دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي. وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دار ته ورپسې دي 6 لکه خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه ولې وی دا خو په دریاب ورلو دا خو دریاب والا لاره ده الله ته رجوع کړه وی تا خو ما ته دا لاره خولو دا خو مخکې دریاب راځي هم په دې ځه دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون صاحب دغه دې را لاندې کوي وی نه هرګز کله دا نه شي را لاندې کوي زه در سره یم ته ځه. خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیہ السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دی را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله اسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې وبوله اوس چې کونټه یې وبوله یوړه نو د موسی علیہ السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چا ته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګاو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه راځي او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه الله ته څه دي دی پی روان شو. فرعون تا قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نته دا حیوانات پویږي هغه نه ته یریده او دې لګیا د زور ورکوي حضرت جبریل علیه السلام ورغی دی واګونې ورېخ را دننه کړ او چې څنګه را دننه کو دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو یو سر په یو طرف کې دی بلبل او دریاب دې میانسته شو موسی علیه السلام ته وروړه دی وبوله کونټه او چې کونټه یې وروړه یو بل سره وجنګېدې ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل وته دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم. حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په بخاری شریف کې حدیث دی بخاری کې راځي او دا ځای په بخاری کې ګران هم دی لګون دی اگر طالبانو خبر درته نه کوم اذا الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدی وی ارمان وی چې دی کله غر کېده
نو ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوچته کړه په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکر یې په سکندونو کې غرق کړ یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجلی الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لا او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچه تر غردید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی د فرعونیان ډیر دي فرعون د مصر هر بادشاہ ته وای د نوم ولید او د پلار نوم مصعب ولید ابن مصعب لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دی نو تاسو تاسو کې چې څوک مصر ته تلی او نن سبا خو په دې کمپیوټر باندې خی د نور فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي هغه نقشي دي اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه خدای کولی شي که نه شي کولی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا څوک چې زمانه غافل شو نو جون به وله تریخ کم تریخ کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي کله به عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي د قحط په شکل کې کله د ماشي په شکل کې راځي اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان انډونیشیا موقت سونامي چې پر راغله 100 کاله مخکې تاسو ته پته نه لګي زه خو د دې حالاتو معلومات کوم زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم ګورم معلومات کوم اخبارونه رساله او دا کتابونه ګورم معلومات کوم تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغه څومره پلیتی ده او یو جزیره ده پکې بالی وته وي بالی چې هغه کې داسې سرګند ښکاره ګناهونه کیږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په همداسې ونه کیږي خراب ګناهونه او پلیتی او د پلیتۍ ډېر دي اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له نو دا پاجامې چولي د پتلون په شکل هلته خلک ښکلي لباس اچوي هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی همغه تنگ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي تنګ جامې اغوستي او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي بیت الله له او دومره بېخونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي لارو کې مانځه ته ولاړې نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناست دي وجود به ورسره جنګېدلي د ښځو او سړو داړو پروا نشته ډېر بېکاره خلک ته نور نشته الله پې سونامي راوسته په لکونو خلک یې تباه کړل که نه جاپان غوندې الله ښیي جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی پر اوس کال یې پې کومه زلزله راوسته اوبو والا زلزله جاپان یې څومره و څومره یې تباه هیرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي الله سره ډغرې نه شي والی نه د الله قهر سره ډغرې والی شي او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي او نه الله په مستی والی شي مستی ورسره نه شي کولی او نه په دې دولت خفه کولی شي او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو په څه به کوو په توبه به کوو رضا کوو به الله او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی بعض مفسرین لیکي تره زوی دی او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی موسی علیه السلام له الله ډېر لوی عزت ورکړ او مالدار هم دومره نو ټول قوم یې تابع شو پیغمبري الله ورکړه قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې
چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګو، مستی خوار چا کې وي که الزام یې پې ولګو په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم. او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کې او ما سره دې ګناه کړې ده. بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې وه. موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته، دغه ښځه پاسېده او چې څنګه پاسېده او کېناسته او بیا پاسېده. بعضې مفسرین وایي دا خبره یې د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې خو موسی علیه السلام پې پېښ شو. څنګه پاسېدې؟ وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو بس زه معافي غواړم نه کوم. ویارې د هغه وخت سره او څوک وایي نه خبرې وکړه. او موسی علیه السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته موږ ته څه او دا کیسه. نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب دې قسم یې رښتیا ووایه. نو په رپېدو شوه، په لرزان شوه، وایي زه معافي غواړم ما غلطه وکړه، دا قارون ماله پیسې راکړې دولت یې راکړې. وایي خذه، ځمکې ته وایي خذه ونیسه راګیرې الله تیره ونیسه، ځمکې ته یې وایي راوینیسه، خذي وی راوینیسه، ځمکه وشتېده او دې پې ننوت او د چغې جوړ کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې کړه. خو موسی علیه السلام قوم غوسناک خو په پیغمبرانو کې جذباتي و، لږ غوسناک زیات. رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې، کونډو پورې، نامه پورې، مری پورې رو رو لاندې کېږي. رو رو دې چغې وایي اوس ځکه نو تا دولت بچ کړي، ځکه نو تا خپل نوکران بچ کړي، ځکه نو تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کړي. چغې وای 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 اخره کې راخ کا غیبه کړ. او نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته د قارون ذکر نشته په حدیث کې، خو علما وایي ذات قارون مراد دی چې د اوسم په پوند باندې تاویږي او رو رو لاندې روان دی. الله ولوسم په ځمکه کې سزا ورکړي رب العالمین. او د چغې والی موسی علیہ السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم، غلطي مې کړې ده. رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وایي ویلې چغې درته وویل تا خواړو معاف نه کړ. الله زه خو یې برباد کړی ما که تا مې مدد نه وی کړ. ځکه د یو عالم په جامه، د پیغمبر په جامه، د یو واعظ او د داعي په جامه چې دا پرېوته د هغه خبرې بیا څوک چاته مني، زه خو یې برباد کړم خو تا مې مدد وکړ. او الله ګورې مدد کوي، قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي. د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلق دی هغې د تابعین وایي، صحابو نه پس یو تابعی چې ته په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیوه او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیل و. چې څنګه یې ګیر که نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو. نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه، ده باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي. نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي. یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی، موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي. او بل دا دی چې ډېر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو، موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي. نو داسې زر یې مه وجده. هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله، زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کو، که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي. بهادر سړی دی ولې وجنو، که نه کېده بیا به یې مړ کړو. دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې د تا وجنم، نو سخت دې وجنم په سخته سزا. خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه، زموږ دا دین خو اسمان والا دین، موږ خو عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی. دا نصیحتونه یې وکړل، هغه وایي چې نه
ستاسو عقیده خرابه. زه عیسی علیہ السلام منم، بالکل منم، خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی، په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی. زه ستاسو انجیل منم، و هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیہ السلام نازل کړی دی، او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم. وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم، دولت در کوم، ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي، گورنري در کوم، دا منصب در کوم، دا در کوم. وی داسې نه کېږي. بادشاہ یو ځل کور پریشانه ناست دی، د عیسائی بادشاہ، چې دا سړی خو په یوه نه کېږي، دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم، او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی، داسې بې ځایه وجل یې نري پکار. نو د دې بادشاہ یو لور وه، بادشاہ ته بابا ولې پریشان یې؟ وی بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی، نیولې مو دی، او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه، دې کوشش پرې کوو که دې عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده را کړي. اوس هغه عیسائی کېږي. دا لور دې بادشاہ ته وایي وی ما له صیب اجازت را که نو دې دله په یو څو ورځو کې دننه دننه عیسائی کولی شم. بچې داسې به وکړی چې وی او کوم به خو ماله به اجازت را کړې، زه به دې په طریقه دوکه کوم. وی ډېره ښه ده. وی ښه یو کوټه کې واچوه، او هغه کوټې ته بدله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم، بل څوک به نه وروړي. د کوټې چابي به هم ما سره وي، بل چا سره به نه وي. غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي، د هغې چابي به ما سره وي. ډېره ښه ده. د بادشاه دا لور وم ډولی، او ډول سنگار به یې وکړ، ځان به یې خشته کړ، او ځان سره به یې میوې واغېستې، ډوډۍ به یې واغېسته، څیزونه به یې واغېستل، او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې وړل، او ته به یې مخکې کېښودل، ورته به ناستم و خبرې به یې مو سره کولې. مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي، او ما سره مینه پیدا شي، او زه پې ګناه وکړم، او یا ځان ته را مایل کړم او ما سره محبت پیدا شي، او زه عیسائی کړم. دا یو حربه ده، غټه خطرناکه حربه ده. لیکن دی تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان، د اړو توجه دی ښځې له ورکول دی جنۍ له، او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې هم کوي او ځان ته مایل کوي، خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي، مخ ته واړوي، ځمکې ته ګوري. 40 ورځې دی جنۍ دا عمل وکړه، 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دی دته وایي د تابعي مسلمان ته وی ته انسان یې او که څه بله بله ته څه شی؟ وی یو زه خو انسان یم. وی انسان ته ګوره، داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی، زه څومره خشته یم، ښکلی یم، او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چوم، او ځان مې د تسخه مدیدار ډولې کړي، نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري، که په دې شکل دی او دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي، او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي، ما سره اړو خبرې نه کوې، او سترګې دې ښکته کړي. ته څنګه انسان یې؟ خواهش لرې که نه لرې؟ بالکل لرم، داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه، ښځه رانه لرې ده، خواهشاتو کې ډوبې. نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم، انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین، الله نه یریږم، کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی؟ جنې ته الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا ته ښکاري؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم، زینینم ما وینم، ما ته ښکاري نه زینینم، ما ته نه ښکاري، او زه ورته ښکارم، او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي. ان بطش ربک لشدید، ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی، هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالیږي، خو هغه الله خفه کېږي، هغه الله نه خفه کوم، د هغه د قهر او د غضب نه یریږم. دا جنۍ وی ښه داسې هم شته؟ وی او. وی ستا د ایمان دی؟ وی دا دې ما ته مخایه، ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی، دې وخت ظاهر کې ستا مدد نشته، او مال د دنیا خوشحالی را کړي، زه ته نه یریږم.
ماتم د ایمان وخای هغه جینه الله په څلوېښتم ورځ مسلمانه کړه. اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو خاطه دې لتلې ستاسو ځای کم دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم دی پلان کې دی وی زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس اجینۍ ورته اوس 40 دن لګېدلی وه چې په دې ګناه وکړي. اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعي مو استاجینې په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړو الله تعالی ورته ایمان ور نصیب کړو. د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی ډېر عجیبه دی. نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې وی الله زه خو برباد کړی یم که تا مدد نه وې کړی زه خو غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو نو ما چېته معاف کو. الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو بېوقوف تا ته چغې والې که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو. اے مسلمانانو الله ته چغې ووهئ دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي. یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی د یهودیانو دا د مسلمانانو په قبضه کې و. نو زه دغې علاقې ته لاړم وایي چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واغشته په دې خیال مې واغشته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی. نو دا کوشش مې کو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړم. نږدې مې کمره واغشته وی سار وختي پاسېدم وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو وی د بیت المقدس جومات ته لاړم دروازې رنده ده وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم وی وخت تېر شو ورو ورو رڼا لګېږي څوک شته نه یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې او په 80 جیره به کې دا جومات 80 جیره به کې جومات وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه اوس به امام صاحب راشي وی ولاړم دې کې یو موټر راغی نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډي ودرو چې ودرو یو سړی ترې راکوش او هغه سړي ګیره هم خرایلی ده او برېت یې هم خرایلی دی او پتلونه یې چولی دی او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی او سګرټ ورسره خوله کې دی سګرټ راکاږي وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه وی مې چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خو یې وی او جامې خو یې د سړیتوب وی جامې هم د سړیتوب نه دي او د سره چابیانې دي او خادم دا دی وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی وی چې دننه جومات ته ننوځم ننوتمه وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع کړه ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی مؤذن دی وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه وی په جړه سر یم خپه یم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی دا جومات او ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو دا ورسره اسحاق علیه السلام جوړ کړی د دې مؤذن داسې دی او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کوم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي د سګرټو لوښي او په چا کې نیم سګرټ پروت دی په چا کې بوره پرته ده مستقل سګرټ والا خلک دی وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي وی امام سنت شروع کړه څوک جومات کې نشته یو دغه مؤذن دی یو دی وی لږ ساعت پس غرغرو شو بل ګاډی راغی ودرېده وی د هغې نه م یو سړی راکوز شو چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی پتلونه یې چولی دی او کوټه یې چولی دی او سر تور سر ګیره نشته برید نشته پتلون دی او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی
ما وی چې دا به مقتدی وي نو وی چې راغی هغه بلا امام و جومات کې امامتی ته ور مخکې شو هغه سیګرټ راواغی هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی هغې کې سیګرټ کېښود خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن وی په 3 قسم د سر مونځ وکړو وی لاړم هوټل ته وی بیره راله ناشته راوړه وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا وی ما ته وی چې یهودي خو نه بیره ما ته وی ما وی که نه یمه خو خبره خلاصه شو که ویم چې یمه خو ګناهګارېږم نو ما وی چې هلکه تا په څو پیژندم چې د یهودي ما نو ما ته وی چې د یهودم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده نو ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه د خدای قهر را روان دی الله ماته وباسه واقعي اقصی وشو که نه هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه که نه لاړ د یهودو اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا یو مثال در کوم کوي کې چې سپی پریوزي دا اوبه پلیتې شوې دا اوبه چې پاکې په سبا پاکېږي که ته دا وی چې دعاګانې کوم چې خدای د اوبه پاکېږي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي نه پاکېږي که دا وی چې برقې ته وباسم او ډېرې برقې م ته وباسم سپې نه وباسې په دې پاکېږي یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي په دې پاکېږي سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي سبب د پلیتۍ څه شی دی سپی دی سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دی هغه ته لرې کا پاک به شي نو موږ هغه سبب نه وباسو اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي اوس هم دغه خلکو یهودیان ښځې په نکاحانو کې پراته دي دغه خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیان دي یهودان ښځې په نکاح کې دي دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي د هغه ښځه یهودانه وه ښځه یهودانه وه نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو سبب نه لري که چغې وو عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی ولې پرې را دومره قهر او غضب د خدای راغی موږ خفه یو موږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به موږ د بیت المقدس په تلو اوس هم خفه یو دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي په عراق موږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې لیکن ظلمونه څونه کېدل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه چې د بیت الله نه طواف کېږي د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه چې د بیت الله نه طواف کېږي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه اوس څونه ګناهونه مونږ کوو بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي خفه کېږي ما انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو فحاشۍ ګورو هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي بربند فلمونه دي بربند فوټوان دي او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي کله او مخ سره جنکۍ ګرځي هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي په مري کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که په مختلفو شکلونو کې را روان دی او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي وی چې دا تار وشلېږي دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي یو دانې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه وی د ملغلرې تار چې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي یو پسې بله بلې پسې بله دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې ګراني شوه جي بجلی نشته ګرمي شوه جي
او دا ډینګي وارث دی او دا پینګي وارث دی او دا پلانکی وایرس دی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده، ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنوا څومره په مینه راته الله لګیا دی. یا ایها الذین، ای د ایمان خاوندانو، څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال ما درکړ، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن يفعل ذلك، چې څوک داسې کار کوي، فاولئک هم الخاسرون، ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل دی. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا. ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره؟ زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. زمانه غافل شو، دل سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی. کله یو بیماری، کله بل بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم وته پاره به کې وای. ونحشره یوم القیامة اعمى، قیامت پر ورځ په داس سترګو ړوند پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. زه خو دنیا کې روغ وم، دا نن ولې پیدا شم؟ وی زما آیاتونه درغلیو، اتتک آیاتنا فنسیتها تا یرغل وکذلک اليوم تنسى. زما یری نورونو توبه وباسه الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسه. غلطو مجلسونو کې مکه نه، هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کې خراب دوست دی، هغه سره مکه نه، تعلقات ختم کا. دعوت الی الله چلاوا، دعوت الی الله چلاوا، تبلیغ الی الله چلاوا، خلق نیکی ته راو بلا، خلق د نیکانو مرګری کا، خلق خدای ته راو بلا، نیکانو خلقو سره ناسته پاسته وکا. دا د بچ کېدو لاره ده. علماء سره ناسته وکا، صلحاو سره ناسته وکا، مدرسو سره تعلق قائم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکې او خو مجلسونو کې کېنه، غلطو مجلسونو کې مکېنه. غلط مجلس ته توبه ته وباسا، الله به معافي کوي. و الا کداسې نی نو د خدای قهر او غضب چرته تللی نه دی او د دور دی، د زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضب نه په امن او امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه د هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، مونږ ګړی په ګړی الله ته خفه کړې، الله ته مونږ سره جوړه وکړه او الله ته مونږ نه راضي شه. مونږ د غمونو، د فتنو، مصیبتونو، ټینشنونو مخلوق د شر نه په امن او امان کې وساته. کوم مسلمانانو باندې چې د عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي، الله را توبې توفیق ولا ورکړه، توبې یې قبول کړه. د دې عذابونو نه ټول د مسلمانانو ملکونو الله په حفاظت کې وساته. بعضې ملګري دي، بیماران دي، هغې دپاره دعا وکړي چې الله تعالی وله شفا ورکړي. څوک قرضداران یې الله د حلال